بسم الله الرحمن الرحیم د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن پنځنۍ پنجشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د جمادی الاول 13مه نیټه ده چې د 1402 د لیندۍ د 23 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي په مشرۍ د ادارې غونډې جوړېدل. په دې ناسته کې مسؤلینو ته د مراجعینو د ستونزو پر حال ټینګار وسو. په امنیت قومندانۍ کې د ادارې غونډې جوړېدل. مرکزي میلمنو د بیت المال پر ساتنې ټینګار وکړ. او د مرکزي مسؤلینو د لوري د هرات ښاروالۍ د کړنو ستاینه. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د ولایت ادارې غونډه د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار په مشرۍ جوړه سوه. په دې غونډه کې چې د بېلابېلو ادارو مسؤلانو ګډون کړی و، هر یو مسؤل خپل لاسته راوړنې او فعالیتونه د برخوالو په حضور کې بیان کړه. دا راز په دې ناسته کې د بېلابېلو موضوعګانو لکه زرغون کمربند، د ښار او ولسوالۍ دپاره د نیالګیو کښېنولو، د خلکو د هڅونې دود، د وسپنې کرښې د لارې د سوداګریزو مالونو رالیږد او د څړځایونو ځمکو د ساتنې په اړوند خبرې وسوې. وروسته د هرات والي شیخ اسلام جار په دندو کې پر صداقت خبرې وکړي او ټینګار یې وکړ چې هر مسؤل باید پر خپل وخت د مراجعینو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار په لویدیځه حوزه کې د UNDP عمومي مشر سره لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې میرمن فرانسیسکو دغه دفتر د فعالیتونو او ترسره کړو چارو رپورټ د هرات والي ته وړاندې کړ او غوښتنه یې وکړه چې سیمه ییزې ادارې دې دغه دفتر د برنامو د پلي کولو په برخه کې همکاري وکړي. وروسته د هرات والي په دې لیدنه کې ځوانانو ته پر کارموندنې د هرات د شنه کمربند څخه ملاتړ او نیالګیو د کښېنولو او داراز د بنسټیزو پروژو په عملي کېدو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. هغه ډاډ ورکړ چې سیمه ییزې ادارې د اسلامي امارت د پالیسۍ له مخې د ټولو مؤسسو د فعالیتونو څخه ملاتړ کړی دی. دا راز د لویدیځې حوزې د UNDP دفتر مشري د وروستۍ زلزلې د پاتې سوو سره د مرستې په اړه د ولایت مقام د هڅو ستاینه وکړه او د سیمه ییزې ادارې سره یې دغه دفتر د همکارۍ پر دوام ډاډ ورکړ. د بیت المال د انسجام او ثبت د کمیسیون رئیس مولوي احمدي او د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو د احکامو د څارنې استازي مولوي عبدالظاهر جبیر په حضور کې د هرات امنیت قومندانۍ ادارې غونډه جوړه سوه. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ د قطاعاتو او فرعي واحدونو ترمنځ د شته ستونزو د هوارۍ په موخه غونډه د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ د غونډو په تالار کې جوړه سوه. د غونډې په سر کې د بیت المال د تثبیت او ثبت کمیسیون رئیس مولوي احمدي د دغه قومندانۍ له مدیرانو او امرینو څخه د مننې په څرګندولو سره ټینګار وکړ چې د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې د هرات ولایت ټول مسؤلین، ډلګۍ مشران او مجاهدین هر ډول نظامي تجهیزات، نظامي وسایط چې د اسلامي امارت د فتوحاتو له پیل تر اوسه له دوی سره پاتې دي باید په قانوني ډول له دغه کمیسیون سره ثبت او راجستر کړي. دا راز د امیر المؤمنین د حکمونو د اطاعت په اړه په غونډه کې حاضرو کسانو ته هر اړخیزې خبرې وکړي. همدارنګه د امیر المؤمنین حفظه الله د حکمونو او فرمانونو د څارنې د عالی ادارې استازي مولوي عبدالظاهر جبیر وویل چې ټول مسؤلین او مجاهدین باید د امیر المؤمنین حفظه الله د حکمونو مطابق عمل وکړي او په خپل ورځنیو کارونو کې پلي کړي. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ ادارې مرستیال حاجي ملا سعد الله سعیدي وویل ټول امنیتي ځواکونه په پوره قوت سره د خلکو په خدمت کې دي او له ټولو امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د دندې پر مهال نظامي یونیفورم ملبس او له خپلو خلکو سره ښه چلند وکړي. وروسته د دغه قومندانۍ مدیران او مسؤلینو د خپلو فعالیتونو په اړه تشریحات ورکړل. په دې غونډه کې دا راز د هرات امنیت قومندانۍ نه نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مدیر ډاډ ورکړ چې له ښار او ولسوالیو څخه په نشه یي توکو روږدي کسان ټول راټول سوي او تر درملنې په موخه نوي جوړ سوي کمپ ته لیږدول سوي دي.
د ښاروالۍ د سمون عمومي ریاست د ښاري حکومتولۍ عمومي رئیس او ملګري هیئت د هرات ښاروالۍ مسؤلانو په ملتیا د 15 ناحیو د پرمختیایي پروژو د چارو د بهیر څخه لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې د هرات ښاروالۍ د کړنو څخه ستاینه وسوه. نور حال په راپورټ کې. د لویدیځ زون ښاروالانو د ظرفیت لوړولو درې ورځنی سیمینار لپاره راغلي مرکزي هیئت د ښار په دننه کې د پروژو د کار د بهیر څخه لیدنه وکړه. هغوی په دې څارنه کې د هرات ښاروالۍ کړنې په ستندردونو برابرې وبللې او د هغوی ستاینه وکړه. نو کارونه ماشاءالله په مخ روان دي، په ښه کیفیت دي او په لیدلو یې موږ خوښ سو او د هرات د ښاروالۍ ښاروال صاحب او دغه نور مکمل ټیم ته د هرات د خلکو د لا ښه خدمت کولو سپارښتنه کوو او غواړو چې لا د خلکو د هوساینې او د ښار د ترقۍ لپاره لا کوټلي ګامونه پورته کړي او خلک هم د هرات څومره موږ معلومات وکړو له ښاروالي سره تر ډیره حده همکار دي او ترې خوښ او رضا دي. مطابق د خپلو امکاناتو ډیر کار کړی دی، خیر دې وشي او په راتلونکي کې هم همدا غوښتنه ده زموږ ورنه چې هرات ښار چې څونه ښکلی ده نور هم ښکلی کړي او څومره چې خلک ترې راضي دي نور هم راضي وساتي او ډیر خدمات وکړي. د دغه هیئت په وینا د هرات ښاروالۍ کړنې د مرکز کابل نه وروسته یوه بیلګه ده او اړینه ده چې نور ولایتونه هم د پروژو د پلي کېدو په لاره کې دغه معیارونه په نظر کې ونیسي. دا ورځ د هرات ښاروالۍ مسؤلانو ټینګار کړی دی چې دغه ادارې د خلکو لپاره د سهولتونو راوستو په موخه مهمې پرمختیایي پروژې تر لاس لاندې نیولې دي او د بشپړېدو په حال کې دي. شما دیدین که هیئت آمدن به ساحه و این دومین پروژه است که از او هیئت محترم دیدن نمودن و انشالله کارهای شرکت و شرکت قراردادی هم به سرعت روان است و انشالله پیش میره و خدا کنه که همون پولی را که ما از مردم خود جمع‌آوری میکنیم در مقابل از این خدمات خوب انجام. کارهایی که شهرواری هرات در طی 2 سال گذشته انجام داده هیچ شهرواری تا فی الحال انجام نداده و در رابطه با نظارت از پروژه طوری که شما در جریان قرار داریم هر پروژه‌ای که از طرف شهرواری هرات به شرکت مربوطه مکتوب آغاز کار داده میشه از طرف آمریت نظارت ورزبی شهرواری ولایت هرات و از طرف مدیریت عمومی انجینری و از طرف نهایی مربوطه انجینر ناظر تعیین میشه و به طور 24 ساعته از پروژه نظارت میکنه. دا په حال کې دی چې اوس مهال د هرات ښار او ولسوالیو د ښاروالیو په کچه بېلابېلې وړې او سترې پروژې روانې دي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به د هرات ښار څیره بدله او مثبت بدلون به پکې ښکاره سي. د هرات د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي د بدمرغه سوالګرۍ په ټولنه کې په یو بوختیا بدله سوې او یو زیات شمیر ماشومان او د کورنیو غړي چې مناسب اقتصادي وضعیت هم لري سوالګرۍ ته یې مخه کړې ده. د هرات د کار او ټولنیزو چارو رئیس حافظ میرزا محمد ابو منصور وایي د یو شمیر سوالګرو سره د خبرو وروسته یې موندلې چې ځینې سوالګر په کورنۍ کې مناسب وضعیت لري او په سلو کې 10 تر 13 پورې اړمن سوالګر دي. ابو منصور زیاتوي یو شمیر کسانو د حکومت د بدنامولو لپاره د کار ته مخه کړې ده. هغه وایي کله چې سوالګر راټولوو نو د هغوی د کورنۍ غړي چې دنده لري ورپسې راځي او پوښتنه یې کوي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس وایي موږ د بازار څخه څېړنه کړې پلورنځیوالو هغه سودا چې د جمهوریت په وخت کې په 3 کالو کې کول اوس یې په 1 کال کې کوي چې دا د وضعیت د سمون په معنا ده. په هرات کې د اسلامي امارت د مجاهدینو له نوم څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور یو تن ونیول سو. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو د یو کشفي عملیات په ترڅ کې یو تن چې د هرات له اوسیدونکو څخه دی د کمیشن کارۍ په پلمه او د اسلامي امارت د مجاهدینو له نوم څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور نیول سوی دی. له دې کس څخه یو میل ټوپکچه، 2 ډوله اسناد، یو سیټ ټلیفون او نور توکي ترلاسه سوي او دغه کس اوس د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې دی. په خبرپاڼه کې راغلي هغه کسان چې د یاد کس په وړاندې شکایت ولري کولی شي له خپلو عریضو سره د هرات امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت ته مراجعه وکړي. او اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته.
ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. جمعه هرات ښار د ورښت اټکل الواره درجه 9.3، غوریان اوریاز الواره درجه 10.3، کروخ د ورښت او واوره اټکل الواره درجه 8.1 او پښتون زرغون د ورښت او واوره اټکل الواره درجه 9.3. قدرمن لیدونکو دا خبرونه اوس په پاکي او ځل بیا د څو خبرونو سرټکی. د هرات والی په مشرۍ د ادارې غونډې جوړېدل. په دې ناسته کې مسؤلینو ته د مراجعینو د ستونزو پر حال ټینګار وسو. په امنیت قومندانۍ کې د ادارې غونډې جوړېدل. مرکزی میلمنو د بیت المال پر ساتنې ټینګار وکړ. او د مرکزی مسؤلینو د لوري د هرات ښاروالۍ د کړنو ستاینه. درنو محترم لیدونکو، دا و د دې مهال خبرونه چې تاسې د هرات ملي ټلویزیون د څپو څخه ولیدل. تر بیا مو په لوی او مهربان خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شئ.